عبدالله افغانستان ته نړیوال شرم واړوه. عبدالله او ټیم باید سارنوالی ته معرفي شي او هلته باید ترې وپوښتي چې تا ولې داسې ورته کار وکړ. د خپلو شخصي ګټو لپاره د هیواد او دغه غیور ملت او د افغانستان تاریخ په شرمو وشرماوه. دا هیواد یوازې ستا د پلار ده. دا نور کاندیدانو وبایلله په ارامه او درانده کېناستل. ته ولې له چا زیات یې؟ د افغانستان تاریخ څه چې د نړۍ تاریخ کې په یو هیواد کې په یوه ورځ باندې په یوه وخت کې لوړې شوې وې. ملګرو راځئ چې نړیوالو دغه شرم ته څه وویلې. دلته یې له موږ څخه واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ډیموکراسۍ او جمهوریت په دې دور کې ډاکټر عبدالله هغه څوک دی چې افغانستان یې له نړیوال شرم سره مخ کړ. په ولسمشریزو ټاکنو کې محمد اشرف غني بریا خپله کړه او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته باورلیک هم ورکړ. خو عبدالله دا پایلې لکه د نورو ټاکنو ونه منلې او ځان یې بریالی اعلان کړ. په تیرو 2 ځلو ټاکنو کې یو ځل حامد کرزي عبدالله غلی کړ او په 2014 کال کې بیا ولسمشر غني له عبدالله سره معامله وکړه او نیمایي حکومت یې هغه ته ورکړ. خو دا ځل بیا عبدالله له ناکامۍ سره بیا هم د اجرایي ریاست غوښتنه وکړه چې ولسمشر غني ونه منله، ځکه حالات بدل و او هغه وخت نه و چې هیواد د بحران ته لاړ شي. خو عبدالله داسې کار وکړ چې ښایي په جمهوریت کې نه وي شوی. هغه په هماغه ورځ او وخت چې ولسمشر غني لوړه کوله د ځان بللی ولسمشر په توګه یې لوړه وکړه. د عبدالله دا کړنه نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه د خلکو له نیوکو سره مخ شوه، بلکې په نړیواله کچه د افغانستان لپاره ستر او لوی شرم ثابت شو. نه یوازې دا چې ګاونډي هیوادونو بلکې د نړۍ په کچه د هیوادونو په سترو ورځپاڼو کې دا خبر د رسنیو سرټکی شو چې اشرف غني وایي زه ولسمشر یم او عبدالله وایي زه ولسمشر یم. د جمهوریت او دیموکراسۍ اصل دا ده چې ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړ کاندید ټول اصول پر ځان عملي کړي او کله ناکامۍ سره مخ شو نو په خوشحالۍ سره خپله ناکامي ومني او بریالي کسانو ته د بریا مبارکي ورکړي او د راتلونکو ټاکنو لپاره تیاری ونیسي. خو عبدالله هغه کار وکړ چې نه یوازې خپل ځان بلکې هیواد یې هم نړیوالو شرم سره مخ کړ. قدرمنو لیدونکو نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.